د هند حکومت ولې د شیرخان په نوم افغان مینوال چې د لوبې لیدلو ته نږدې ورغلی و ولې یې احتضار کړی او زندان ته یې اچولی دی. سلامونه او پښتنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلو دوستانو، پرون ناوخته د شپې د شیرخان په نوم یو افغان مینوال چې د لوبې لیدلو ته نږدې هند ته تللی و او هلته د خپل ملګري رحیم صدیقي سره یې د لوبې تماشه کوله او له هغه نه لوبې تماشې کولو نه وروسته دوی هند کې دواړه د هوټل په لور لاړل او غوښتل یې چې د ځان لپاره اتاق ونیسي او هلته پکې د خپله شپه تېره کړي تر څو سبا لوبې ته پر وخت ورسیږي. خو هلته چې کله دوی هوټل ته لاړل نو د هندي پولیسو له غبرګون سره مخ شول او هغوی یې احتضار او ونیول او هغه ته زندان ته یې ولېږل. افغان ولس زیات غبرګونونه په دې باره کې ښودلي دي، خو د هند سفیر افغانستان ولس ته دا ډاډ ورکړی. افغانستان ولس خپل د هر افغان هغه کړنې ته احترام کوي چې خپل ملي ګټې څخه حمایت کوي. دغه ورور نر سړی دی چې خپل جب څخه مصرف کوي او خپل ټیم لپاره بل هیواد ته ځي. نو هغه دغه و چې د شپې ناوخته له زندان څخه خوش شو. هغه نه دا علت وپوښتل شو چې ولې یې نیولی وي او په څه یې زندان ته اچولی وي. شیرخان وویل شیرخان افغان هند ته تللی تر څو د افغانستان او ویسټ انډیز لوبه هلته وګوري، مګر د هند په هوټلونو کې دومره لویه کوټه او کټ نسته چې هغه پکې ځای سي. د هند پولیس په دې هڅه کې دي چې د هغه له قد سره برابره کوټه ور پیدا کړي. نو دا د هند حکومت هغه بهانه وه چې افغان ولس ته یې نیولې وه. نو دغه و چې تازه معلومات چې تر تاسو مو در ورسول. د لا ښه، کره، دقیق او پر وخت معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو